سترګې خوږو هرې ښکلا ته د وطن ژوند مو وقف کړی دی بریا ته د وطن سیالي د نړۍ د ښار ښاروالۍ د خپلو پراخو انکشافي کارونو په لړۍ کې دا ځل د ښار په څلورمه ناحیه دریم ګذر کې د کوڅې د کانکریټ کولو چارې راپیل کړي دي. خوږو هرې ښکلا ته د وطن سترګې مجاهدې زنګوي را زنګوي دغه کوڅه 215 متره اوږدوالی لري. تر دې دمه یې 10% کارونه مخته تللي دي او پاته کارونه به یې د 3.5 میاشتو په موده کې بشپړ سي. موږ پسې ورواړو لښکر د ازادۍ ښه مو جوړه کړې ده. سړک شروع ده په حدود د 45 سانتي حتی بعض ساحې تر 80 سانتي پورې سړک کندنکاري کېږي کوڅې دا بیا د 27 طبقې ته آماده کېږي. کندنکاري تکمیله سوله بیا 27 مواد جغلي مواد پې اچول کېږي. هغه خپل کمپکشن او خپل مراحل لري. کله چې هغه تکمیل سولو بیا به نو بیا کانکریټ انشاءالله آماده کړو. ژوند مو وقف کړی دی بریا ته. په یاد ستره او رغنیزه پروژه کې نه 80 کسانو ته د کار کولو زمینه برابره شوې ده چې نه کسان په مسلکي ډول او 80 کسان په غیر مسلکي ډول کار کوي. سترګې خوږو هرې څخه مو ډېره مننه کوو چې زموږ ټوله ځوانان یې پر کار کړله. وږم د دلۍ څڼو یې وخواړه نړۍ. د نوموړې پروژې په تطبیقولو سره د سیمې خلکو زیاته خوښي وښودل او د کندهار ښاروالۍ څخه یې ځانګړې مننه وکړل. په شتاب پروت دی اوسایې چې د پرمختګ د وطن او چټلي ورکه سوله او هغه تګ راتګ اوسایي سوله او هغه ټوله دغه په اصطلاح چې کار کوي هغه ټوله خپل د محل خلک په کار بوخت دي. په نړۍ په سیارو مټې موران غښتې دي بقا